بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د عبدالرحمن بابا کلام او د هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ کلام هم وورئ او د هغې معنی او مطلب باندې ځان هم پوه کړئ. عبدالرحمن بابا فرمایي وی بد اختر به نیک اختر نشي هرگز او مرغ چیچ به در گوهر نشي هرگز. عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې څه د په نصیب باندې پراته دي ها به تا ته ملاویږي. کم تکلیفونه دي چې په نصیب وي د هغې نه ته نشي بچ کېدی. لکه څنګه چې یو مرغچیچ کنجکه نه ملغلره نشي جوړېدی، دغسې ستا تکلیفونه هم نشي ختمېدی، ها به تا ته ملاویږي. او که مکان یې یو اسمان دی غزه وشوه ستاره به شمس کمر نشي هرگز. عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې په دې یو اسمان کې ستوري هم دي، سپوږمۍ هم ده او نور هم دی. د هر یو خپل خپل ځای دی، خو ولې دا ستوري کله هم د سپوږمۍ یا د نور حیثیت ته نشي رسېدی. او که اصل له یوې ځمکې دی څه شو بید بسر و صنوبر نشي هرگز. عبدالرحمن بابا فرمایي وی چې سر و صنوبر او د بید یعنی د ولی بوټی دا درې واړه د یو ځمکې نه پیدا کیږي. ولې د سروې او د صنوبر خپل اهمیت دی، خپل حیثیت دی، ولا ته هغې مقام ته نشي رسېدی. او که همه عمر باران ور باندې ووري خس به ګل د پیغمبر نشي هرگز. د پیغمبر ګل نه مطلب یو زیړ ګل دی. عبدالرحمن بابا وایي دا خس و خشاک او ډکي دا هر څه نه که په ځمکه پراته وي او هر څه نه بارانونه پیوشي او تی خیال وساتي، ولې دا به ډکي په ډکي پاتې شي، دې نه د پیغمبر ګل دغه زیړ ګل نشي جوړېدی. مطلب د یو شیز اصل نشي بدلېدی. که ته هر څومره خیال وساتي هغه به هماغه شان وي. او لنا اهلو د وفا تمه ومکړه گنده نل به نشکر نشي هرگز. نل نه مطلب نچه ده او د نشکر نه مطلب ګنې دی. عبدالرحمن بابا وایي لکه څنګه د یوې ګندې نچې نه خوږ ګنې نشي جوړېدی، دغسې د نااهله سړي نه کله هم د وفا تمه نشي کېدی، ځکه چې د هغه په طبیعت کې فتنه ده. او که تور غر لزای خوځي و به خوځي ولی نور به مقدر نشي هرگز. عبدالرحمن بابا فرمایي چې په نصیب دي سوي ها به تا ته خامخا ملاویږي، هغې نه زیاته کمه نشته. دا تور غر چې په ځمکه کې خخ درون ولاړ دی دا به د خپل ځای نه خواشي، خو ولې نصیب نشي بدلېدی. ها به تا ته ملاویږي څه دی چې په نصیب وي، که خوشحالي وي او که تکلیف وي. او د رحمان په باب چې اوشو هغه اوشو مقرر به دا دفتر نشي هرگز. عبدالرحمن بابا وایي زما په نصیب چې څه لیکلی شوي دي هغه وشو، هغه ماته ملو شو، دا نه بدلېدی شي او نه کم زیات کېدی شي. ملګرو دا د عبدالرحمن بابا کلام. اجازت غواړم د الله په امان.